آیا چې دا د اختر نه مخکې ورکړلی شي چې غربا په خپل حاجتونه پوره کړي. ډېر کسان تپوس کوي زما لور د غریبه ده، زه سرسایه ورکم، سرسایه ول خپله ورکم، بچی دي یتیمانان دي سرسایه ول ورکم. نه، دا مسله به ځان سره یاد وساتئ. اصول او فروع چې ته ترې نه پیدای یا ستا نه پیدای په دې ستا سرسایه نه کېږي. ښه لور زوی نوسې پکته پسې ځئ، زوی لور د زوی اولاد د لور اولاد، اگر که لور دی واده شوي بل ځای وي، بچي بل ځای وي، بل کور کې دي، خو چې ستا نه پیدای یا ترې نه ته پیدای په دې کې به سرسایه نه ورکوي، دې باندې سرسایه نه کېږي. ښه د رور سرسایه په خور کېږي، خو دا رور چې خور له د پلار سرسایه ورکوي نو دا خو د هغه لور ده که نه. ښه نو لور نوسې کړوسې پکته په دې نه کېږي، پلار نیکه نیا ابی په بره نه کېږي، اخوا دېخوا کېږي، د خور سرسایه په رور کېږي، په خویندورونو د یو بل باندې سرسایه کېږي، خو چې خور دی غریبه وي. ښه په ماما کېږي او په ترور کېږي او په کاکي کېږي، چې کله دا غریبانان وي نو د دې سرسایه بیا دی له ورکولی شي. چې کله خور غریبی رور غریبی نو د دې سرسایه ته بیا دی له ورکولی شي. نو سرسایه چې دا به ورکوي چاله چې کم سړی د زکات مستحقي نو هغه د سرسایې مستحق دی. ښه په چا چې زکات کیږي نو هغه سرسایه اغستلی شي، او د سرسایه او د زکات یو نصاب دی چې نن سبا مقدار 1,78,000 روپۍ دی. نو دې کې غلط فهمي دا وشي ډېرې زنانه وي کورې پیسې جمع کړي 1,78,000 ورسره یې او دا سرسایې غواړي. بعضې سړی 2.5 لکه روپو مالکي، ما ته یو خپله وی ما یو 2 لکه روپۍ په کاروبار کې بندي کړي دي او سرسایه علمه مې پتا خو نه کېږي، نو خو ما په کاروبار کې ورکړي، کاروبار کې ورکړي، نو ما کو هغه ته دې بخلي خو بیا ټیک ته که نه، خو هغه ته دې بخلي خو ټیک ده چې کاروبار کې دې ورکړي دا ستا ملکیت دی که نه دی. نو ډېر خلک ناپوهی نو دا سرسایې خرابې شي. ښه چې کم سړی سرسایه علي د بل نه نو په ده ورکول واجب نه دي. په دې مسله به ځان پوه کوئ چې علي خو دې مستحق دی، نو چې دې مستحق دی نو پتا خو سرسایه بیا واجب نه ده که نه، چې پتا واجب ده ته بیا اغستلی نه شي. نو دې کې احتیاط کوئ. بل یو مسله باندې ځان پوه کوئ، موږ دا خلق رورو تصرف کو، بعضې خلق د سرسایې پیسې وي، مثال د کور حسابو کې نو 2,500 روپۍ تی جوړې شي یا 15,000 جوړې، نو په هغې یا وړه والي یا په بل څه شی والي د سرسایې په پیسو، دا به نه کوئ. ښه دا صحیح نه ده. ښه د سرسایې پیسې چې دي دا خو د زکات په حکم کې دي، په دې کې به دومره تصرف نه کوئ. ښه د زکات مال او د سرسایې په مال کې به دا تصرف نه کوئ، دا خو ته په خپله لګیئ په هغې کې تصرف کوي، دا خو د غریب حق دی، دا هغه له ورکه چې هغه مالک شي نو د هغه اوس خوښه ده. نو ته ورله وړه والې او د هغه د کپړو ضرورت وي، ته ورله دا هغه بیا ګرځي. مونږ ډېر داسې ولیدل ځکه ویمه بیا وړه خرڅوي په دوکاندار باندې. ولې خرڅوي؟ دا ما ته په زکات کې میلو شوي دي. هم ولې خرڅوي؟ نو ما له اختر له کپړې پکار دي، نو دا وړه دی بیا یو ځای بل ځای خرڅوي، نو دا ښه خبره نه ده. په پیسو وړم کېږي، په پیسو باندې غوړیم کېږي، او په پیسو د اختر جامیم کېږي، په پیسو د خپلو بچو له اختر له کپړې اغوستلی شي، په پیسو هر ضرورت کېږي. او چې ته ورله د سرسایې د پیسو نه دا راشن جوړ کړي نو بیا خو په دې خو بیا بل څه کېږي نه. نو مونږ ته ښه پته لګي، مونږ د معاشره کې ګرځو که نه، ډېر غریبانان بیا داسې کار کوي چې دا راشن یې وړي او په دوکانونو باندې بیا خرڅوي سبا دپاره. هغه وایي زه ځان له اختر له د کپړو علمه. نو د زکات په مال کې او د سرسایې په مال کې به چې صدقه ورکوي که نه، صدقه په هغې کې تصرف کوه، څه شی پې اله لیږه، بل شی پې اله لیږه، خو دا د زکات مال دی، دا د سرسایې مال دی، دا غریب له ورکه چې هغه مالک شي، چې هغه مالک شي نو بیا د هغه خپله خوښه ده. نو په دې کې ډېر خلک په تملیک پوهیږي نه، ډېر خلک دا سیز مالدارو کره لاړ شي، په کور کې په ټول مالدار راونخلي وی خوري، او په منځ کې پکې تملیک نه شوی. نو زکات او د زکات اصلی معنی دا ده، زکات اصل کې وی دیتا
چې یو غریب سړی ته د دې مال مالک کی چې دا والا او هغه مالک شو. دا زکات په دې جمعات ولې نه کیږي؟ دلته مالک نشته چې مال قبض کی، او په زکات کې تملیک او قبضه ضروری ده. زکات پستا الا ادا کیږي چې یو تن د دې مستحق یو هغه مالک شي، هغه والی نو ستا زکات ادا شو. نو براه کرم د سرسایې په پیسو باندې خلکو له راشن مال ښه د سرسایې پیسې ولا نقد ورکه چې هغه په ځان خپل ضروریات پوره کی. بهر صورت که نورم تاسو ته بیا چاته د زکات متعلق یا د سرسایې متعلق څه مسلې په ذهن کې سخت شي نو ان ټیم ماته ویلی شي، او په لنډو خبره دا ده عمر بر دا مسله یاد کړئ. سرسایه پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، بس د 2 کیلو غنمو تپوس کوا او دا پی کس سرسایه ده، بس دا ورکوا. آسان حل دا ده چې پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، او نن سبا چې دا 160 روپۍ ده، نو پکار ده چې په وخت دی غربا ولا ورکوي چې ځان له پیسه اختر له کپړې والی د روجې راشن پې راوړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق